بس ښه په ارام ناست دي، هېڅ پروا یې نشته. نو جواب ټولو هغه خلکو ته چې د علم توفیق موږ ته نه میلاویږي، د ګناهونو نه ځان لرې ساته، الله د علم توفیق درکوي. د ګناهونو نه ځان لرې ساته، الله د علم توفیق درکوي. نو دا یوه سزا شوه. وړه سزا ده که غټه؟ وړه ده که غټه سزا ده؟ او په نمونو غټه ده. خو غټه د هغه چا دپاره ده چې هغه د خپل دین سره محبت وي، د هغه دپاره غټه ده. نور خو که چا د دین سره محبت نه هغوی مړه دیني علم داسې هم کومه نه نه دي میلاویږي ماته نه. الله سبحانه وتعالی د داسې عذاب نه موږ لرې ساتي. یعنې ډېره د سوچ خبره ده چې الله ته نه پرېږدي خپل قرآن ته او حدیثونو ته. دې بل غټ عذاب شته چې الله ته نه پرېږدي علم ته. الله نه غواړي چې ته عالم شي، الله تعالی توفیق نه درکوي د دین د زده کړې. دې بل غټ عذاب کم یو دی. دویم، په رزق کې به دې برکت نه وي، دا سزا ده د ګناهونو. په رزق کې به دې برکت نه وي، ډېر راشي پیسې ګټوجي خو پته یې نه لګي. جواب ګناهونه پرېږده، او ګناهونه چې دې نه کول که نه، رزق به دې لږ ومي خو برکت به پکې وي. حدیث کې دا راځي، امام احمد بن حنبل رحمه الله او نورو محدثینو راوړی دی، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبه. الله وی یو انسان د رزق نه محرومه کړي د یوې ګناه د لاسه چې کړي. دا ګناهونه ګورې د رزق نه برکت ختموي، دا ګناهونه رزق بندوي ستا. هر سړی دا تپوس کوي چې زه به ډېرې پیسې څنګه ګټم او زما په رزق کې به برکت څنګه راځي. اسان جواب یې دی، بغیر د اوږدو خبرو نه، ګناهونه پرېږده، الله دې په رزق کې برکت اچوي. ګناهونه پرېږده، الله دې په رزق کې برکت اچوي. درېیمه سزا، یوه په زړه کې دا خبره راتله چې زه د الله نه لرې یم. ته ګورې عذاب دی. یعنې دې ګناهګر ته په خپله هم پته وي چې زما او د الله په منځ کې فاصله ډېره ده. دا خو غټ عذاب دی. ده ته په خپله هم دا پته وي که د دنیا دا ټول نعمتونه وله ورکړي، خو دا لرېوالی کوم چې ده او د الله په منځ کې راغلی دی، دا نشي ختمولی. ده ته په خپله هم پته وي زه د الله نه ډېر لرې شوی یم. د هغې د لاسه په زړه کې یو وحشت پیدا شوی. او کوم سړی چې دیندار وي، هسې د ده زړه خوشحاله وي چې یاره زه دې خپل رب ته ډېر نږدې یم، زما رب زما دعاګانې قبلوي، زما رب ما سره په هر غم او مصیبت کې مرسته کوي، زما رب ما یوازې نه پرېږدي. یو رابطه یې د دې دینداره سړي او د الله په منځ کې. ځکه خو الله په قرآن کې دا خبره کړې ده په سورة البقره کې، وإذا سألك عبادي عني فإني قریب. او قریب د چا دپاره؟ اجیب دعوة الداعي اذا دعان. چې څوک دعاګانې غواړي، تلو زه ډېر نږدې یم، زه نږدې یم. داسې خو ذات ته الله عرش ته پاسه څنګه نږدې دی؟ الله نږدې دی په اعتبار د مرستې، په اعتبار د څه؟ د مرستې. موسی علیه السلام ته چې کله الله وی لاړ شه ته او ستا ورور، او فرعون پسې لاړ شي، انه طغى، هغه سرکشه شوی دی. نو موسی علیه السلام ورته وویل یا الله سړی زورور دی، طاقت هم دی، او داسې نه موږ ته څه نقصان راونه رسوي. الله ورته څه ووایي؟ وی لاړ شئ، انني معکما اسمع وارى، زه تاسو دواړو سره یم. الله داسې خو الله د علم په اعتبار سره د هر چا سره دی، او د لیدو هر څوک یې د هر چا هغه اوري. خو داسې کې ده چې موسی او هارون ته یې ووایي زه تاسو سره یم، دا بل شان معیت دی. داسې خو الله د فرعون سره مو وکه نه، په اعتبار د لیدو د اورېدو الله وکه نه. داسې کې هارون او موسی ته ووایي انني اسمع وارى، زه خو اورم ستاسو خبرې، زه تاسو وینم. داسې خو الله فرعون وویني او د هغه خبره مه اوري،
خو کوم ځای کې دغه معیت چې هغه د فرعون سره دی او کوم ځای کې دا معیت چې هغه د موسی او د هارون علیهم السلام سره دیندار انسان خاص معیت یې د ده سره د الله خاص مرسته د الله په هر ځای کې څلورم نقصان او عذاب او سزا د ګناه د نیکانو خلکو نه لرېوالی نیکانو خلکو سره د ناستې توفیق ګناهګار انسان ته نه میلاویږي دا غټه سزا ده دا کوم سړی چې په ګناهونو کې ډېر واقع دي خو ګناهونه د هر چا نه کېږي خو کوم چې سرکشي سهار ماښام ګناهونه د ده په مجلس کې نه تا ته به دینداره سړی ښکاره شي او نه به د دینداره په مجلس کې دی تا ته ښکاره شي دی به یې د خپلو ځان په شان کسانو سره یا به د دنیا والو سره دغه ځایونو کې ګوره خو دا کیدی نه شي چې د دیندارو په مجلس کې دی ناسي او یا دینداره د ده په مجلس کې ناسي الا دا که چې د څه حادثه راشي تعزیت دی یا بل څه غم دی یا ښادي ده جدا مسله ده خو نور د ده روابط د دنیا والو سره یي خو د دین والو سره نه یي دی په خپله هم دا ته یو نادره فایده ذکر کوم دی په خپله هم د دې دیندارو خلکو نه ځان لرې لرې محسوسوي او چې د ګناهونو دا خبره منیم لکه اوس یو مجلس ته ټول پکې دینداره خلک راجمع شوي او ټول یو کس راولي ټلیفونو ته چې راشه پلاني ځای کې علما ناست دي طلاب علم ناست دي نیکان خلک ناست دي او د دې سړي ګیره او برېت نشتي او سګرټ اسکي او نشې تماشې کوي ویښته په یو قسم جوړ کړي غاړې ته امیل پروت دی دی په خپله نه راځي دلته ده ته په خپله دا پته ده چې زه د هغوی سره نه لګم او هغوی زما سره نه لګي دا څومره غټ عذاب دی چې دې ګناهونو ته لرې کړي د نیکانو خلکو د مجلس نه او نیکان خلک یې لرې کړو تا نه څو عذابونه شو څلور پنځم عذاب په دنیا کې د ګناهونو هر کار به درته ګران شي لارې به د باندې ټولې بندې شي او په یو ځای کې به دې الله مرسته نه کوي هلته الله سبحانه وتعالی یو قانون ذکر کړی دی په قرآن کې او هغه دا دی ومن يتق الله يجعل له مخرجا څوک چې د الله نه یېرېږي الله به یو لار پیدا کړي د غم نه د وتو د مصیبت نه د وتو اوس د هغه الله سره د رابطې نشته کوم الله چې لار پیدا کوي ده ته به لار پیدا شي د مشکلاتو نه د وتو نه پیدا کېږي لار ده ته په یو ځای کې هم لار نه میلاویږي مصیبت کې یو دلته یو هلته بل هلته دلته هغه ځای کې داسې ټول مصیبتونو کې به راګیر شي او کارونه به ورته الله ګران کړي د دې ګناهونو د لاسه ژوند کې برکت ختم شي وخت کې برکت هر څه کې برکت ختم شي شپږم عذاب هغه دا چې ورته ډېر غټ عذاب دی الله به تعالی د عبادت توفیق نه درکوي کله کله به تاسو لیدلي یو سړی وایي ډېر زړه مې کېږي چې عمرې له لاړ شم په سعودي عرب کې 5-6 کاله تېر کړي عمرې له لاړ نه شي خو وایي زړه مې کېږي څه وایي چې دلته عمرې توفیق نه میلاویږي ګناهونو د لاسه سړی غواړي چې درس کې کښېني خو توفیق نه میلاویږي ګناهونو د لاسه زړه مې کېدو چې درشم درس له زړه مې کېږي چې کښېنم خو راشي چې زړه دې کېږي نه یو خبره شته چې دی نه راپرېږدي دلته هغه دا ګناهونه دي دا ګناهونه تا مانځه ته نه راپرېږدي دا ګناهونه تا صدقو ته نه پرېږدي دا ګناهونه تا اوچتو عباداتو ته او طاعاتو ته تا نه پرېږدي الله سبحانه وتعالی د منافقانو تذکره کړې ده په سورة التوبه کې چې کله د مؤمنان د تبوک غزا دپاره تلو منافقانو خو قسمه قسم عذرونه بیان کړو الله خو په زړونو باندې علیم دی نو الله ته خو پته دی چې څوک دروغ وایي څوک رښتیا وایي نو الله څه وایي منافقانو چې دی رالو بخانې وغوښتې او مافیانې وغوښتې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله څه وایي ولو أنهم أرادوا الخروج لأعدوا له عدا که په رښتیا د دوی اراده وی د جهاد دوی به تیاری کړی و د جهاد دپاره
ناشنا خبره مونږ جهاد له ته غواړو تیاری نشته زړه م ډېر کېدو یا رسول الله چې تا سره لاړ شو خو بس څه مطلب دی تا به تیاری کړی چې څه خو مونږ لیدلی وی که نه چې او د دې سړي اراده وه لکه هغه درې کسان چې د تبوک د غزا نه پاتې شوي مؤمنان صحابه کرام الله د هغوی هغه توبه م قبوله کړه او د توبې اعلان په قرآن کې وشو د هغوی ښه پخه اراده وه خو په سبا بل سبا کې پاتې شو شیطان ورته خبره اسانه کړې وړه سبا به وځي سبا ورته ووایي بل سبا به وځي بل سبا ورته ووایي بل سبا به وځي او په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغی مدینې ته خو اراده د هغوی وکه نه وه وه اراده منافقانو اراده نه وه ښایي الله دوی ولې لا نړو ولې دوی تیاری ونه کړو د دې لپاره مې د آیت تاسو ته ووایي ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين الله نه غوښته چې دوی د مجاهدینو سره اوسي ډېره سوچ خبره ده ته چې ورځ کور کې ناست یې او جمع کېږي په جومات کې ورته سوچ وکړي چې الله نه غواړي تا دې جومات کې الله نه غواړي تا د علم په مجلس کې الله نه غواړي تا د نیکانو په مجلس کې الله نه غواړي د عبادت په مجلس کې تا نه غواړي ډېرې خبره ده ولكن كره الله بعاثهم الله نه غوښته دوی له وته فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين الله کینې د هغو سره چې کوم ناست دي نو د ګناهونو د لاسه محرومه شو د څه نه محرومه شو د عبادت نه په دې باندې ښکلی واضح مثال یو سړی ټوله شپه ناستي فیسبوک ګوري ټوله شپه څه ګوري فیسبوک ګوري ټوله شپه چې فیسبوک ګوري د ټوله شپه د دین خدمت کوي څه څه وایي ټوله شپه چې فیسبوک ته ناستي دی ټوله شپه د دین خدمت کوي څه هېڅ خو چې څه یې وکتو نو او خدا او د الله په منځ کې دی چې د انسان هم ډېر عجیبه دی الله نه هېرېږي انسانان نه ډېر هېرېږي خو ده د الله په منځ کې د کمره کې پروت وي او کمبلې په ځان راچولی چې څه یې وکړو څه ګنجاښه وګوري سهار منزل راتلی شي نشي ولې ګناهونو د لاسه الله نه غواړي چې سهار منزل راشي نه غواړي الله ولې ځکه چې سهار مونځ خو سهار مونځ دی هلته حدیث کې راځي چې چا د سهار مونځ د جمع سره وکړو دی د چا په ذمهوارۍ کې شو د الله په ذمهوارۍ کې نو الله دا ګناهګار په خپل ذمهوارۍ